ننګرهار کې د چپسو او مرمرو فابریکا دلته له سپین غره راوړل شوی لوی ډبرې په تعمیراتي توکو نورو جنسونو بدلیږي. په دغه فابریکو کې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شوي. محمد آغا چې د مرمرو په همدغه فابریکا کې د ډبرو د ارکشي دنده مختوړي وایي که څه هم کاری دروند دی خو په خبرهای دغه دروندواله له هغه ډیر کم دی کوم چې په بهرنیو هیوادونو کې څوک کار کوي. الحمدلله هغه په خانه وخت نه ده اوس خو مسلکي کسان لرو کاغه په هر نقطه کې د ماربلو کار ده او د ماربلو خو استادان خو شاګردان او ان شاء الله څه مشکل بنئ. زه خپل د غټ ماشين د چې د ورټیکل په نام باندې دیږي غټ ماشين د غټي تیګي خېجول او د دې کټ کول دلته مسخه زکو ما بیا دې نالته سېستزي دغه تولیدي کارخونه یو بل کارمن بلال چې په سیرای د خواري ګردونه پراته دي خپل کار راضي دی. دغه نه قانون او خپل حکومت نه پوښه خوشاله پوښه کنه دغه کار راته برابر کړی د چپسو او بعد 2.5-300 روپۍ شکر الحمدلله په خوشاله ګټو خیالال رزق ګټو خپل بچو خپل مور او پلار ورونو خويندو ته وړو. دغه فابریکو مسولين د خپل تولیداتو د ډیرېدو خبره کوي. وايي داس جنسونه تولیدوي چې په خوابه له پاکستان یا نورو هیوادونو راوړل کېدل. د وی فابریکې مسول نورزاده مومندي په اړه وايي دلته ګرینایټ ما ورته وايي ګرینایټ هغه پروسس کیږي دلته موږ خپل پروسس کوو الحمدلله. په خو به دا ګرینایټ ټول د پاکستان نه راته اوس دلته خپل رسمي قراردادونه لرو او پاغي باندې لګي کار کو او ترڅنګ افغان وایټ چې ډیره مشهوره ډبره ده په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هغه پروسس کوو موږ او الحمدلله د خپل کار نه ډیر راضي یو او ډیر په شرایطو کې د امنیت او د دې د نگانم الحمدلله ډیر خپ پراخه سینه باندې خپل کار ته مدعي او کار کوو. پانګوال د فابریکو تولید او صنعت ته د ودی ورکولو لپاره د برېښنا ډیروالی اړین بولي. وايي که د برېښنا پرچاوي کم شي نو د دې فابریکو ترڅنګ به نورې فابریکې هم جوړې شي چې د کاري فرصتونو سربیره به هیواد ځان بسیاینې لور ته ګام واخلي.